ایران یورانیم غني کوي باید دا کار ونه کړي. یورانیم د ملکي اهدافو لپاره غني کوو، مذاکراتو ته هم چمتو یو او اټومي وسلې هم نه جوړو. له کلونو راهیسې هغه جملې چې د اسرائیلو غرب او ایران ترمنځ رسنیو او بیانونو کې ښې ډېرې تبادله شوې او اوس ترې عملا د تهران او اسرائیلو ترمنځ جګړه جوړه ده. اسرائیل وایي په ایران یې ځکه برید وکړ چې اټومي وسلو ته بیخي نږدې شوی. اسرائیل لکه چې 2 اټومي تاسیسات وشتلي دي او 9 اټومي ساینسپوهان هم وروچلي. ایران دغه کار سخت زیات قهرولی دی او په تل ابیب حتی بالستیک توغندي ورتوغولي او د اټومي وسلو د کارېدنې نښانې هم په رسنیو بالاخره چې خپور کړ. آیا ایران اټومي وسلې جوړې کړي که اټومي جنگ پیلیږي او که نه اسرائیلو یې د دغه خطرناک اقدام مخه نیولې ده؟ سلامونه، زه سعید شینواری یم. نن له افغان اټوم پوه ډاکټر محمد رحمت الله تنها سره په دې اړه غږیږم چې اټومي وسلې خو ګڼو هیوادونو جوړې کړي دي، ایران سره ولې پرې ټول غرب لاس وګریوان دی؟ سلامونه سړي مشر، بخیر راغلی. سلامونه جوړ. تنها صاحب، اسرائیلو په ایران برید ولې وکړ ستاسې له نظره؟ ایران چې د 2015 کال برجام اټومي تړون نه د امریکا لخوا ایستل شوی هم و، هغه وخت کې هم حتی د 0% یورانیم غني کولو اعلان وکړ او حال دا دی چې زه خبر یم چې اټومي وسلو ته 80% نه پورته غني شوي یورانیم پکارېږي. داسې ده چې ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه ده چې د اټومي وسلو د پراختیا د ممنوعیت تړون یا NPT لاسلیک کړی او د دې تړون غړی هیواد ده. د دې تړون په اساس باندې هغه هیوادونه یا د نړیوال اټومي انرژي اژانس غړي هیوادونه چې د دې تړون برخه دي، دوی د وسلو د سوي یورانیمو بډاینې حق نه لري. یورانیم د سوله ییزو موخو دپاره کیدای شي تر 40% پورې غني سي، خو له 40% نه پورته هر ډول یورانیم چې په هر ځای کې په هر رقم په هر بانه غني کیږي، لاره دې ته پرانیزي چې دا یورانیم بالاخره د وسلو سویې ته غني سي. او د ایران سره د نړۍ ناندرۍ په همدې روانې دي چې د NPT تړون غړی هیواد یې، ته د 0% نه زیات د یورانیمو د بډاینې حق نه لري. او د 2015 کې چې کوم د غرب او د امریکا په مشرۍ د غربي هیوادونو او د ایران ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو برجام، په هغه کې مهمه مسله دا و چې ایران به د خپلو یورانیمو د بډاینې پروګرام په 0% دروي، نور به نه زیاتوي او حتی هغه مخکې بډای شوي یورانیم به هم دوی په فقیر شویو بدلوي یا به دریم ګړي هیواد ته ورکوي یا به یې له منځه وړي. او دا ټولې خبرې باید د نړیوال اټومي انرژي اژانس تر څار لاندې رامنځته شي او هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي اژانس څارګرو ته دا اجازه همیشه ورکړی سي چې د ایران د هستوي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. خو داسې معلومیږي چې ایران دغه کار نه کول، دغه همکاري نه کوله. د نړیوال اټومي انرژي اژانس د سږ کال د می وروستی راپور دا په ډاګه کوي چې ایران د هغه تړونونو نه یوازې NPT بلکې هغه تړون چې دوی د برجام په نامه له غرب سره کړی و، د هغه هم سرغړونه کړې. نو ځکه نړۍ ورته په قار ده او اسرائیل د نړۍ نورو هیوادونو خصوصا د غرب په نیابت دا کار. تنها صاحب، فکر نه کوي چې دنیا یا غرب هم زور غږوي؟ مثلا د 0% نه زیات دوی هم نه دي ویلي چې موږ غني کړي دي 0% یورانیم. هم ډېر غوسه کې دوی ویل چې 0% ته یې راخېجو، خو امریکا ورته اوس تازه وایي یا غرب ورته تازه وایي چې نه، دا 50% نه باید کم وسي. بله جالبه خبره دا ده چې دا پروګرام خو ایران ته اټومي شروع کړی امریکا دی، اوس یې ولې مخالفت کوي؟ داسې ده کله چې امریکا ایران سره د اټومي پروګرام په پیل کې مرسته کوله، هغه وخت کې یو 2 حالت و. یو خو دا و چې امریکا په جاپان باندې نوې اټومي وسله استعمال کړې وه او د امریکا د وخت ولسمشر آیزنهاور د دې لپاره چې دغه وسلې د پراختیا مخنیوی وکړي او پروګرام یې شروع کړی و اټوم د سولې لپاره. او ایران د هغه پروګرام نه په ګټنې سره یو څه مرستې ترلاسه کړې وې چې دغه
لومړنی څېړنیز استوي بټۍ چې په تهران کې وه چې بله ورځ وویشتل سوه دا هم د امریکا په پیسو پیل شوې ده. دومه خبر دا وه چې هغه وخت کې په ایران کې د امریکا یا د غرب سره په خبره پوه یا په بل عبارت درته وایم د غرب ملګری حکومت او نظام و چې اوس هغه حالت نسته. نو دا دومه هغه برخه ده چې کیدای شي سړی پرې خبره او فکر وکړي چې ولې اوس نړۍ نه غواړي د ایران سره په دې تړاو باندې نږدې همکاري وکړي. او درېیمه خبر دا ده چې چون ایران د استوي وسلو د پراختیا د ممنوعیت د تړون غړی هېواد ده، نو ګوته په همدې ورته نیول کېږي چې وروره هم د تړون کړی ده او هم د تړون نه سرغړونه کوي. نو دا دواړه نه سره کېږي، یا به تړون نه وځي او یا به که تړون کې پاتې کېږي باید د تړون موادو ته به ژمن پاتې. تړون نه څومره سرغړونه دوی کړي؟ دوی څومره یورانیم اوس د نړیوالو راپورونو په اساس باندې غني کړي دي؟ د نړیوال اټومي انرژي اژانس راپور ډېر واضح لیکي چې ایران د وسلو سوي یورانیمو غني کولو ته ډېر نږدې ده. حتی دا خبره د ورځو د اونیو کړې ده، ځکه هم دغه راپور د مې په پای کې خپور سو او د جون په پیل کې یعنې اوس تقریبا د جون پیل اسرائیلو برید وکړ، ځکه هغه راپور کې ډېر دقیق ویل سوي چې ایران د اټومي وسلو د سوي د یورانیمو بډاینې نه اونۍ څه بلکې ورځې لرې ده. یعنې 80% نه زیات یې غني کړي، 80% غني کړي دي. راپور دغسې وایي چې 80% غني سوي دي، خو دا چې دوی دغه 80 سلنه او 80 د اصل 90 سلنه ده، باید چې 90 سلنه ته یې ورسوي. دا فقط د ورځو او د اونۍ او دوو کار. دا کار خطرناک ده شوی دی، لکه چې دا د ایران په اټومي اوسنیو ظرفیتونو باندې تنها صاحب راته رڼا اچولی شي؟ وایي چې د هېواد 3 لوی تاسیسات نړۍ نه تر ډېره وخته پورې پټ ساتلي وو. عراق مرکز چې سړی په اړه معلومات لولي حیرانېږي یا هم شاید مبالغه پکې کېږي. وایي 600 متره ژور په ځمکه کې په غرونو کې یو ډېر خطرناک مرکز دی. دغه نتنز ډېر خطرناک مرکز دی، نورې داسې خطرناک مرکزونه جوړ کړي. تاسو ته په دې اړه معلومات شته؟ ولا زه خو خپله داخلي معلومات نه لرم، خو هغه معلومات چې په د نړیوال اټومي انرژي اژانس په ریپورټونو کې دي، همدارنګه د ځینو استخباراتي ادارو چې دا معلومات تقریبا عام کړي دي، هغوی دا وایي چې ایران خپل اټومي تاسیسات ډېر مسؤونه جوړ کړي. مثلا دا دمګړۍ چې کوم عملیات روان دي د فردو اټومي بټۍ باندې، چې دوی هلته دغه د وسلې سوي ته د غني کولو وړتیا هم هملته لري. د اژانس راپور هم دا وایي دا د ځمکې په تل کې ده او دا څو ورځې چې دوی کوشش کوي اسرائیل چې دا له منځه یوسي، دا ورته لږ سخته تمامیږي، ځکه دغسې عادي وسلې یا بمونه د ځمکې تل ته هلته په اسانه نسي رسېدلی. دوی به کیدای شي د ملګرو د متحده ایالاتو ګډون ځینو نورو هېوادو وسلو او همدارنګه د دغو وسلو انتقال کوونکو الوتکو ته اړتیا ولري چې دغه تاسیسات له منځه یوسي. دا چې دقیقا څومره ژور دي او څومره مسؤونه دي په دې اړه باندې زه خپله دقیق ارقام نه لرم، خو راپورونه د نړیوال اټومي انرژي اژانس راپورونه دا تاییدوي چې دا تاسیسات ډېر مسؤل او پیچلي جوړ دي. څومره تاسیسات لري او کومو تاسیساتو کې دوی په دې خطرناکو یورانیمو غني کولو پروسو باندې بوخت دي؟ دمګړۍ خو د اژانس راپور وایي چې نتنز او فردو او عراق دغه تاسیسات هغه دي چې دوی د وسلو سوي یورانیم غني کولو وړتیا پکې لري. دا کیدای شي یوازې هغه تاسیسات دي چې اژانس ته او نړۍ ته معلوم دي. دا چې نور چیرته او څه رقم شته دې باندې نه. صحیح. ډیره جالبه نه ده تنها صاحب چې نړیوال سازمان د اټومي انرژۍ اژانس شته دی، هغوی څار هم په ایران باندې لرو ده
نړیوال د غرب پلاوی هم حتی لاړ تفتیش وکړ، پرله پسې اټومي انرژي نړیوال سازمان هم دا د ریپورټ خبرېږي. نو څنګه په دې سخت څار لاندې ایران دومره فیصدي یورانیم غني کولو باندې بریالی کیږي؟ ولا دا خو داسې ده چې دا د نړیوال اټومي انرژي اژانس څارګر چې هلته ځي هغوی داسې نه ځي لکه یو میلمه چې نابللی یو کور ته ځي دروازه وټکوي چې وروره زه میلمه یم دروازه خلاصه. دغه مفتشین طبیعي خبره ده چې پایلې دغسې کېږي چې نړیوال اټومي انرژي اژانس دفتر د ایران سفارت ته په بیانا کې خبر ورکوي چې دا مفتشین در روان دي، هغوی طبیعي خبر د ویزه باید واخلي، هغه چې ولاړ سي دغه ټول سفر پلان سوی هلته چې ځي هغوی حتی د حالات داسې ورته جوړ کړي. دا ډېر هېوادونه دا کار کوي، هغه چې دغه د وسلې سوي یورانیم نه غني کوي. مفتشینو ته یو څه آمادګي پکار ده، یو څه پلان پکار ده. او یو وخت یو راپور ما لوستی و چې ایران د خپل د سنټریفیوژونو د جوړولو هغه پیل کې چې و دوی د نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین یو ځای ته بیولي وو چې هغه پخوا د سازۍ فابریکه وه او هغه یې داسې ورته جوړه کړې وه چې مثلا موږ دلته څه تحقیقات کوو او اژانس هېڅ هم داسې نه و پیدا کړي چې هغه دې عجیب وي، ځکه دا یو سازۍ یو فابریکه وه. زه نه پوهېږم دا راپور څومره دقیق خو دا یو دقیق کره منبع خپل کړی. نو دغه مفتشینو ته آمادګي ور د مخه کېږي او دا امکان ډېر شته چې ته وکولی سې مفتشین که په عامه اصطلاح وایم خطا باسي. نو څوک وغواړي دا کار کولی سي. صحیح. او استاد تنها د اسرائیلو دا ادعا څومره سمه ده چې د ایران ځینې اټومي تاسیسات یې ویشتلي دي؟ دې کې کوم یو خطرناکو نتنز ما واورېدل چې دا ویشتل شوی دی د تخریب؟ نتنز ویشتل شوی ده، د تخریب اندازه په دې نه ده معلومه چې هلته دغه د تاسیساتو او طبیعي خبر ده چې سنټریفیوژ یو ځای او څه شاوخوا ډېر زیات تاسیسات راډیواکټیو مواد یا استوایي مواد په یو بل ځای کې ښودل کېږي. دا په دې پورې اړه چې ایران داخل په نتنز کې دا سیټ اپ څه رقم ده، دا ټول شیان په یو ځای دي، په یو تعمیر کې تر یو ساعت لاندې دي، جلا جلا دي. کومه برخه ویشتل سوې ده تر اوسه پورې د ایراني رسنیو راپورونه چې سړی ګوري او بیا یې د اسرائیلي له هغه سره مقایسه کوي په دې تړاو باندې داسې معلومیږي چې هغه کوم اصلي هسته او هدف چې ده هغه کېدای شي تر اوسه پورې نه له منځه تللی، تخریب شوی. او د فوردو په مسله کې ما مخکې درته وویل چې هغه دم په غرونو کې دا لاره ورته برابرېدل چې دا وولي یو څه سخته ده. نو په هغه باندې حملې دا دریم وار ده پرې وشولې. نو دغه د تخریب اندازه دا به دقیق هغه وخت معلومیږي چې یو څوک ورسي هلته وګوري، نمونه واخلي. دم ګړی چې د دواړو خواو له ادعاو داسې ښکارېږي چې هغه څه چې ویل کېږي په هغه اندازه باندې به کېدای شي نه وي. خو یو شی چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس مشر ګروسي د نړیوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل هغه دا و چې دوی وویل چې موږ دا اطمینان حاصل کړی دی چې د راډیواکټیو وړانګو کچه د دغو تاسیساتو شاوخوا د دې برید نه مخکې په اندازه او د دې برید نه وروسته یو شی دی، یعنې نه ده زیاته سوي. دا یو پیغام ورکولی چې هغه دا ده چې دغه کومه اصلي هسته چې چیرته یورانیم ساتل کېږي هغه نه ده تخریب سوي، ځکه هغه که تخریب سي چاپېریال ته راډیواکټیو وړانګې خپرولی سي. نو اژانس تر اوسه پورې د دغه حالت تایید نه ده کړی، نه ردم البته نه ده کړی. صحیح. تنها صاحب دا ویشتلې څومره حل لاره ده؟ اوسه پورې خو چې موږ اورېدلي دي اټومي پروګرامونه تړل کېږي، ویشتل کېږي نه. په دې کې د نړیوال اژانس د اټومي انرژۍ د دې اجازه اسرائیلو سره کېدای شي
ایران او اسرائیل دواړو اړیکې د دې اژانس سره څنګه دي؟ داسې ده چې اژانس پالیسي دغه ده چې په هیڅ ځای د نړۍ کې هیڅ غړی هیواد باید د بل غړي هیواد یا بل ځای د نړۍ کې حتی که هغه هیواد غړی هم نه وي هستوي تاسیسات باید په نښه نه کړي، ځکه هستوي تاسیسات د چاپیریالي راډیو اکټیویټي ناورین رامنځته کوي او د دې نه یوازې د فزیکي تخریب کچه خطرناکه ده، بلکې د اوږد مهاله دپاره د سایکولوژیکي تخریب چې په وګړو باندې کوم اروايي فشار او زور راوړي او هغه بیا وګړي همیشه داسې فکر کوي چې موږ د تشعشع په معرض کې واقع یو، موږ ناروغان کیږو، موږ سرطان رامنځته کیږي او موږ مړه کیږو. دا په اصطلاح تدریجي اروايي مرګ د دغه ټولنې دپاره. نو په هغه اساس باندې د نړیوال اټومي انرژي اژانس پالیسي ډېره واضح ده په دې اړه باندې، او هغه دا ده چې هستوي تاسیسات که په هر ځای کې که په هر رقمي د خبرو له لارې موضوع حل کړي او په جګړو مال کوي او هستوي تاسیساتو مه یې ولئ او مه یې څنګ ته جګړې کوي. همدغه مشکل د اوکراین زاپاروژیا کې هم اژانس درلوده. نه خو اسرائیل هغه د ویشتل سرغړونه وکړه، والا د زور اوبه پورته ځي که نه، د زور اوبه پورته ځي. دا خو په اوس د اژانس او د اسرائیلو سره ناندرۍ چې دا یې ولې ویشتی، دا حتما به هغوی ورته توجیه لري چې ولې ویشتی، خو دا توجیه تر اوسه پورې اژانس نه ورنه غوښتې ده او نه دوی ورته ورکړې. خو تنها صاحب لا هم شک موجود دی، البته په سیاسي فضا کې داسې اټکلونه دي چې ایران 400 ثانیو کې تل ابیب ته رسېدونکي هایپرسونیک توغندي وکارول. نو دا موږ ته د حیرانتیا خبره ده چې دومره پرمختللی دی. نو اوس خو داسې حالت کې دام کیدی شي چې په نږدې ورځو کې اټومي کېدل خپل اعلان کړي. هغه د اټومي وسلو نښه یې هم په ټولنیزو رسنیو باندې نشر کړه. ساینس پوهانو ته البته دا اختر څومره پټ او ښکاره میړه ښکاري؟ زه فکر کوم اټومي ټیسټ په دغسې حالت کې به ډېر شونی نه وي، ځکه دمګړی یو اضطراري حالت ده، او بل دا چې هغه تاسیسات چې دوی پکې یورانیم بډایول د اټومي وسلو تسوي هغه تر برید راندې لاغلي دي. هغه که ډېر جزئي هم تخریب سوي دغه کار یې حداقل یو کال شاته اچول. نو دغه اټومي ټیسټ ډېر زیات دقیق پلان غواړي، آرام ذهن باندې آرام پلان غواړي، دا لوجستیکي لحاظ باندې ډېر اوږد کار ته اړتیا لري. همدارنګه فزیکي پروسه یې هم داسې اسانه نه ده. د هغو دپاره د نیوټرونونو د منبع برابرول، بیا جای ورته لیدل، بیا هغه د ټول محاسبات کول چې چاپېریال ته به څه خطرونه رامنځته کېږي، خلکو ته به څه خطر رامنځته کېږي، دا د خپلې ټیسټ یا د ازموینې د قدرت به څومره، دا ټول هغه محاسبات دي چې په دغسې اضطراري حالت کې منډه کې نه کېږي. صحیح. تنها صاحب ایران ویل چې د یورانیم غني کولو نه مقصد صرف ملکي دی. که همداسې وي نو د ملکي هدف لپاره یورانیم غني کول ایران ته څه ګټه لري چې ټولې دنیا سره یې په دومره اوږده لانجه راخیستې ده؟ آیا دا دومره لانجه باندې ارزي ملکي هدف لپاره یورانیم غني کول؟ والا اول خو دا ده چې عصري ټکنالوژي تر غیر سوله ییز په سوله ییزو موخو کې ډېره کارونه ده. نو دغه یورانیم غني کول د څېړنیزو موخو دپاره دا همداسې بابیزه کار نه ده. خو دا چې یو څوک راولاړېږي وایي نړۍ سره چې داسې نو نه کېږي چې ته به په هر شي باندې ما سره جنجال کوې، ته چې جنجال کوې زه هم کوم در سره او زه به د جنجال سره خوږي، دا فکر کوم چې ارزي. نو دا ډېر سیاسي تصمیمونه دي. دومره تخنیکي لحاظه زه دومره درته ویلی شم چې هستوي ټکنالوژي چې ده د هغې ته لاسرسی سوله ییزې ته البته دا د هر چا حق ده او د هر غړي هیواد حق ده، او دا کام ده چې وی لري، او هستوي ټکنالوژي هم پاکه ده، هم ارزانه ده، هم مسؤونه ده تر ډېرو ټکنالوژیو.
او ما په خپل شخصي نظر باندې د نړیوال اټومي انرژي اژانس غړي هیوادونه البته د اژانس تر څار لاندې ټول د حق لري چې سوله ییزه استوي ټکنالوژي ولري. صحیح. 1996 نه البته بیا زیات چې خلک په پوه شول 2002 نه ایران په خورا پټ ډول باندې د یورانیم د غني کولو پروسه هم روانه کړې وه او بیا خلک په پوه شول تر د 25 کالو کې ایران ولې ونه توانېده چې دا په پټه کم کار شروع کړ او په دې کې یو څه ځان ته راوړي ځکه پاکستان هم همدغسې پټ پټ کارونه کول چې بیا ډېر زر یو څه لاسته راوړنې ولرله. ایران سره کوم ظرفیتونه کم وو او لا هم کم دي چې ونه توانېده؟ والا د پاکستان په تړاو خو هغه دولتي اراده او پلان مطلق همدغه و چې اټومي وسلې ته به لاسرسی پیدا کوو. د ایران په اړه باندې دغه حالت یعنې د دوی رسمي دریځ هم دا ده چې موږ اټومي وسلې ته لاسرسی نه غواړو او بله خبر دا ده زه فکر کوم شخصا چې ایران کیدای شي اټومي وسلې ته لاسرسی لومړی هدف نه وي بلکې دغه د یورانیم غني کولو وړتیا د دې په طریق باندې خپل هغه په نړۍ په سیاست کې هغه خپل سیاسي خبره او زور او ځواک ولري. که د پام کړی د نړیوال د ایران د دغه موضوع د افشا نه وروسته په نړیوال سیاست کې د معادلې یو ضریب ګرځېدلی ده یعنې یو مهم ضریب یې ګرځېدلی له هغه نه مخکې دومره مهم ضریب نه نو دا کېدای شي د یو سیاسي زور په توګه هم وکارول شي ځکه دوی رسمي دریځ خو دغه ده چې دوی وایي موږ وسله نه جوړوو خو وړتیاوې لرو. صحیح. او دا کېدای شي په نړیوال سیاست کې کېدای شي چې ډېره مهمه خبره ده چې ته د یو وژونکي وسلې وړتیا ولري خو نه جوړوي او وایي نړۍ ته چې تاسې به د ما سره خبرې کوئ او زه به د تاسې سره خبرې کوم تاسې به ما سره کوئ زه به تاسې سره کوم که نه بس دا وړتیا لرم چې تاسې سره بات وکړم. بلکل. او اسرائیلو د ایران ځینې اټومي ساینسپوهان وژلي 9 کسانو ته لکه چې شمېره ورسوله. د دغو ساینسپوهانو په اړه معلومات لرئ څومره لویه ضایعه د ایران اټومي پروګرام وکړه؟ والا دغه دوه چې یو د ایران د تهران پانتون رئیس تهرانچی او یو د نړیوال اټومي د ایران د اټومي انرژي پخوانی رئیس دغه دواړه د ایران اټومي پروګرام کې ډېر اغیزمن کسانو او مهم استوي ساینسپوهانو خو البته دا لومړی پړاو نه ده د ایران تر اوسه شپږ نور استوي ساینسپوهان هم د لاسه ورکړي دي په همدغه رقم باندې نو هغه هم د اسرائیلو لخوا ویل کېږي چې وژل شوي نو دغه وروستي دوی په دا ټوله کړۍ کې ډېره مهم کسان. تاسو وختي یادونه وکړه چې اوس دا پروګرام کېدای شي ډېر نه شي هم یو کال ځنډېدی شي. کېدای دا د تخریب په اندازه پورې اړه لري. ما مخکې عرض وکړو کېدای شي تخریب خو هغه شو کسان هم ووژل شول. والا کسان خو نو ساینسپوهان خو دغه اندازه ایران نه لري. ایران خو په دې تړاو باندې ډېر ساینسپوهان لري. دا هغه کسان وو چې مهم وو په دې کړۍ کې خو البته په رسمي واک کې په د تصمیمونو په نیولو کې کېدای شي تر دوی به ډېر نور استوي تکړه ساینسپوهان وي خو هغوی د تصمیم نیولو واک نه درلود او نه لري نو اوس یعنې د ساینسپوهانو کمی پکې نه احساسېږي. ایران پوهنتونونه په دې تړاو باندې له ډېره وخته ښې وړتیاوې لري او دا وړتیاوې د نړیوال اټومي انرژي اژانس په مرسته پیدا کړي دي لابراتوارونه یې کوم مجهز نو زه فکر نه کوم چې د ساینسپوهانو له قلت سره د مخ شي خو دا چې بیا څوک دوی پیدا کړي چې دغسې تصمیمونه ونیسي اساس تصمیمونه ونیسي او سیاست باندې هم پوهي په د استوي ټکنالوژي خپله یو استوي سیاست لري هغه دپاره هم پکار. صحیح. دا پوښتنه مخکې ما وکړه جواب نه شوه د ایران او د اټومي اژانس اړیکې تاسې ویل چې هغوی ورته دومره ظرفیتونه ورکړي دي چې اوس ساینسپوهان ورسره کم نه دي.
اټومي اژانس ایران سره کوم خپلوي خواخوږي پیرزوینه لري په دې ټوله پروسه کې؟ نه ایران دغه اټومي انرژي اژانس چې دا هغه د ټولو غړو هیوادونو سره مساوي برخورد کوي. هغه په دې پورې اړه لري چې غړي هیوادونو په خپل څونه فعال دي چې د اژانس سره اړیکه ښه وساتي. ان د اژانس پالیسي دغه ده چې ټول غړي هیوادونه د سولې عصري ټکنالوژي د تخنیک زده کړه کې د ساينس والو د ظرفیت جوړولو کې مرسته وکړي او دا مرسته علاساوي او مساوي ده. فقط دغه مطبوع هیواد یا بل غړي هیواد پورې اړه لري چې هغوی څومره له دغه موقع نه استفاده کوي او له دغه تخنیکي وړتیاو مرستو نه د خپل ځان په ګټه باندې کار. صحیح. دا د ایران په تاسیساتو باندې بریدونو وروسته استاد تنها ځینې لارښوونې خپرې شوې. په ایران کې د افغانستان سفارت لارښوونې وکړې. تاسې هم خپله ځینې لارښوونې پرله پسې ډول باندې کوئ. نور هم لارښوونې خپرېږي، مثلا ویل کېږي چې ایران سره په پوله د فراه او نیمروز پورې هوا زهرجنه کیدی شي، احتیاط وکړي. ایران شاید تباه شویو تاسیساتو پاککارۍ ته د خپلو خلکو په ځای باندې افغان مزدوران واستوي، دوی باید لاړ نه شي. د ایران استوي تاسیساتو نه د افغانان لرې اوسیږي. دا څومره سطحي او جدي خبرداري دي؟ استوي او نظامي تاسیساتو نه لرې اوسېدل دا ډېر جدي خبرداری دی، ځکه دم غړي د جګړې اهداف استوي او نظامي تاسیسات. دومره خبر ده چې که چېرته استوي تاسیسات ویجاړ سوي او چاپېریال ته راډیواکټیویټي خپره کړې، طبیعي خبر ده چې دا تاسیسات بیرته جوړول او خځلې پاکول او رغول غواړي. دې کار دپاره کاري مسؤلیتي او حفاظتي تدابیر نیول پکار دي چې زه نه پوهېږم په ایران کې به څومره دا وړتیاوې موجودې. دا امکان هم شته چې په لوړ مزد باندې کارګر استخدام سي ترڅو دا کار لیزر وکولای سي. دا یو حالت اگر چې همالته د لوړ مزد خبره نه وه، اما داوطلب کار و، خو په زور باندې په چرنوبیل کې په خلکو باندې اوسو. د اطفایي کسان د پوځ کسان هلته ولېږل سول، عادي کارکوونکي هلته ولېږل سول، په زور باندې دا کار ورباندې وسو او هغوی بیا په ډېرو شدیدو امراضو سرطانونو باندې اخته سو چې ډېری یې مړه سول. دغه حالت په ایران کې هم یعنې دا امکان شته چې د تاسیساتو د خځلو راټولولو بیا رغولو دپاره هلته کارګر په لوړه بیه استخدام، ځکه عام خلک کېدای شي دا ویره ولري هلته ولاړ نه سي، او هغه څوک چې مجبوره د پیسو ته اړتیا لري لکه تاسو باندې زموږ افغان وطنوال چاته دي، هغوی بیا دې پیسو ته زړه کې هلته ولاړ سي. خو دا کار د لطفا نه کوي، دا صحي خطر لري. که احیانا ورنه وغوښتل سي، البته دا کار دې نه کوي، دا صحي خطر لري، ډېر شدید خطر. او د فراه په تړاو درته ووایم، ما چې د اژانس د مشر خبرې د امنیت شورا کې واورېدلې، دغه خطر د هم غړی نسته. فقط یو مشکل باید درته ووایم، یو شرح درته پکار ده. په اټومي چاودنه کې چې چاپېریال ته سیزیم 130 او ایوډین 131 خپرېږي، هغه دا چاودنه داسې پورته د هوا نه ورته وایي مشروم کلاوډ که نه، د دود پورته ځي، بیا په مرور د زمان باندې دغسې بېرته راخورېږي دا څنګلوریو ته. یعنې دا کولی شي په باد بیا نور هم پسې لرې یوسي، بیا چې باران وسي بېرته راکښته سي. یعنې دغسې یو حالت کې کولی شي چې نه یوازې افغانستان، ټول د سیمې هېوادونه په راډیواکټیویټي ککړ سي. خو دلته استوي یا اټومي چاودنه نه ده رامنځته سوي، دا فقط تاسیسات ویشتل سوي دي. هغه فقط د ډېر نږدې چاپېریال کې کېدای سي د راډیواکټیو موادو د خپرېدا امکان موجود وي. دا تر فراه او تر هرات او تر نیمروز رسول، دا د خلکو په ذهنونو کې ویره خپرول، زه فکر کوم دا ډېر ناسم کار ده. او هیڅ نوع معلومات، ډیټا، هیڅ شی هم نسته. فقط یو څوک راولاړ سوی په دې اړه باندې یو چرت والی او چرتو نه په زوره سوی ده، دلته هلته یو شی لیکلي. خو دا طرح خپرول دا ډېر بې انصافي ده، دا باید ونیسي. ډېره زیاته مننه کور ودان چې قیمتي وخت مو راکړ موږ ته. مهرباني کوم.